کله چې تاسو د روژو میاشت نه به وځئ نو ستاسو زړه کې به قرآن وي. نو څوک هم په دې وخت زما خبره اوري، زه هغوی ته ویل غواړم چې دا ډېر ضروري دی تاسو د روژو کې قرآن یاد کړئ. که تاسو د اوسه پورې ژوند کې د روژو داسې استعمال نه دی کړی نو زه وایم چې اوس وخت دی تاسو په دې پوه شئ. هیڅ پروا نه لري که تاسو د 2 آیتونه یادوئ او که 2 رکوع، خو یو اراده وکړئ. څه اراده م وکړئ چې دې میاشت کې به زه د 1 جز به یادوم، جز عامه به یادوم، یا زه د 20 رکوع به یادوم. که تاسو نه دا ونه شي نو څه پروا نشته، خو اراده کول مه پرېږدئ. که څوک هم د قرآن یادولو نیت کوي، کوشش کوي یو صفا زړه او د صفا نیت سره او سحر مونځ نه پس جومات کې کښېني چې زه به قرآن یادوم، نو دا به د هغه ټول عبادتونو نه ښایسته عبادت وي کوم چې تاسو د ژوند کې کړي دي. ځکه چې د قرآن تاسو خلکو د خیلو لپاره نه یادوئ، تاسو د چا دپاره یادوئ؟ الله دپاره یادوئ. او که تاسو د یاد کړي قرآن باندې خلکو ته ځان ښیئ نو دا ډېر لوی ګناه دی. خو که تاسو خپل ځان دپاره او الله دپاره قرآن یادوئ او تاسو څومره هم وخت په دې به لګوئ، یو آیت به بیا بیا لوستل کوئ او څومره ځل به هم لولئ نو فرشتې به لیکي، بیا به لیکي او بیا به لیکي. یو آیت باندې به 10 ځل اجر ولیکلی شي، 20 ځل به ولیکلی شي، 30 ځل به ولیکلی شي. نو همدغه برکت دی د قرآن زموږ ژوند کې راتلو. نو د روژو کې موږ له دا کول دي.